الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. سورة آل عمران آیت نمبر 172. سورہ آل عمران آیت نمبر 172. ربط دا ما قبل سره دا دی چې ما قبل کې بیان د عدم فوز داغي په وحد کې چې وحد کې کامیابی چې څنګه پکار و ملاو شو. اوس دلته نه بیان د اسباب فوز دی، د کامیابی اسباب دلته نه ذکر کوي. شان نزول د دې آیاتونو دا دی چې د وحد په دویمه ورځ باندې تر حمر الاسد پورې نبی علیہ السلام او 200 صحابه کرامو د ابو سفیان تعقب کړو. اصل کې د دې آیت تفسیرم په شان نزول باندې موقوف دی. یو شان نزول خدا دی چې کوم مخ کې تیر شو حمر الاسد پورې 200 صحابه کرام د نبی علیہ السلام معیت کې د ابو سفیان لخر پسې تلو. دویم شان نزول دا دی چې د وحد په موقع باندې چې کله مسلمانانو بظاهر شکست وخوړو نو ابو سفیان مسلمانانو ته وی چې آینده کال بعد د بدر په مقام باندې جنگ وي. نبی علیہ السلام ورته خبره قبول کړه. راتلون کی کال باندې مسلمانان لاړل خو مشرکین رانغلل ویریدل. دې ته بدر صغرا ویل شي. په دې موقع د آیاتونه نازل شو. صاحب کشاف وایي چې استجابو او اجابو یو شی دی. دغه چې استفعال نه مراد افعال لدلتا. الذين استجابوا لله والرسول، هغه کسان چې دعوت یې ومنه د الله او د رسول داغه من بعد ما اصابهم القرح، پس دا هغې نه چې ورسېد دي ته جرحه تکلیف په وحد کې. للذین احسنوا منهم، دا هغه کسان نه چې احسان یې کړو دوی نه واتقوا او ویریدل اجر عظیم، اجر لوی و دی د پاره. الذين قال لهم الناس، هغه کسان چې دی د خلکو وی چې ان الناس قد جمعوا لكم، چې په تحقیق سره کافران قد جمعوا لكم را جمع شوي دي ستاسو د پاره لاستیصالکم، ستاسو د ختمولو د پاره. نو فخشوهم، تاسو ویریږئ. نو فزادهم ایمانا، د دې ایمان نورم زیات شو. دا څنګه کله چې د ابو سفیان ډله واپس لاړه د وحد نه، نو یو کس له پیسې ورکړې وې، دا پیسې واخله خو لاړ شه مسلمانانو ته ووایه چې بیا در پسې را روان دي. نو مسلمانان خو اکثریت زخمیانو او ډېر په تکلیف کې وو. د چا پخ اوږده شلېدلې ده، د چا سر شلېدلی دی، د چا لاس شلېدلی دی، او یا کسان شهدا یې ورکړل. ځای په ځای زخمیان پراته دي او د زخمونو نه هغه درد نه چغې وایي. او په دې کې دې خبر پسې هغه کسان راولېږل چې ورته وایي بیا در پسې را روان دي. چې څنګه یې ووایي چې بیا در پسې را روان دي، قدرت ته ګوره. یو سړی مسلمان و نه، هغه د مدینې نه مکې ته روان دی، نو په لارې چې د ابو سفیان دي ولیدل، دی بیا تیارې کو راتلل. هغه ورته وایي هغوی خو در پسې را روان دي. قدرت یو غیر مسلم په زړه کې دا خبره واچوله. هغه وی هغوی خو ټول زخمیان پراته دي، که دی ورپسې لاړل څومره به ډېر پکې شهیدان شي. هغه بس هسې ورته وایي در پسې را روان دي. وایي هغوی وی ولې چې ټول زخمیان دي، وایي داسې تیارې کړې دی، ښه تیار را روان دي. ابو سفیان ملګرو ته وی تیز په در کې کم یو دی، ټولو وی تیز وي، تختې مکې ته ټولو تښتېدل، یوم پاتې نشي. دا هغه خبره ده چې وی ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، هغه کسان چې خلکو ورته وی چې ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خلک ستاسو د پاره جمع شوي دي ویریږئ. لاستیصالکم، ستاسو د استیصال د پاره د مؤمنانو ته وی دی پسې کسان راولېږل. نو فزادهم ایمانا،
الله دی له رضیات کړل نورم په اعتبار د ایمان سره وقالو دی حسبنا الله ونعم الوکیل کافی د مونږ لره الله تعالی او بهترین کارساز دی فانقلبوا بنعمت من الله فانقلبوا المجاهدون دا مجاهدین را واپس شو بنعمت من الله په ثواب د الله سره چې هغه غنیمتو ګوره چې دغه کافران بیا او تخدید نه غنیمت بیا مسلمانانو ته الله پاتې کړ نو دا احد بارکه چې اکثر محدثین مفسرین وایي چې مسلمانانو ته په ظاهر شکستو او ملاو شوی فتح او هغه داوا چې بیا هم کافرانو تخدیدل او مال غنیمت یې پرېښی هغه ویریدل وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل مسلمانانو وی کافی د مونږ لره الله تعالی بهترین کار ساز دی فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء دی واپس شو دا مجاهدین په نعمت د الله تعالی سره چې هغه ثواب او غنیمت دی من جانب الله وفضل او هغه ربح او تجارت دی لم يمسسهم سوء چې نو رسیدل دیتا بدی جرحه واتبعوا رضوان الله او دی تابعداري وکړه د رضاونګۍ د الله والله ذو فضل عظیم الله فضل والد لوی ذالکم الشیطان یخوف اولیاء دا شیطان دی چې خپل ملګری یری یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافوني الله خپل ملګرو ته وی تاسو ولا تخافوهم دین مې یریږئ ما نو یریږئ ان کنتم مؤمنین که چری تاسو ایمان راړون کی ایمان راړون کې الله څه فرمایي دا به زمانه یریږي دا به د کافر نه یریږي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر غم کې وانه چې تعالی را الذين کسان چې منډي وهي په کفر کې انهم لن يضروا الله شيئا انهم لن يضروا اولیاء الله شيئا دی هرگز ضرر نشي ورکوله اولیاء د الله لره د الله ملګرو لره د هیڅ چیز يريد الله الله يجعل لهم حظا في الاخره اراده کې الله تعالی د دې خبر لا يجعل لهم حظا چې نشته د پاره یې په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او د پاره عذاب لوی دی ان الذين اشتروا الكفر بتاکید سره کسان چې واغستو کفر لره بالایمان په بدل د ایمان کې لن يضر الله شيئا هرگز دی الله له ضرر نشي ورکول ايدين الله دین د الله لا ولهم عذاب الیم او د پاره عذاب دردناک دی ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دې نه کوي هغه کسان چې کافران دي انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم چې کافران چې دي هغه دا ګمان نه کوي چې په تحقیق سره خبردار بل نه ده موږ مهلت ورکړې دی لا خير لانفسهم چې دا بهتر دی د پاره انما نملي لهم ليزدادوا اثما مونږ چې دې کوم مهلت ورکړې د هم د پاره دی ورکړې چې ګناه نورم زیات شي ولهم عذاب مهین او دې د پاره عذاب رسوا کون کې دې فل اخره په آخرت کې ما کان الله ليذر المؤمنین علی ما انتم علیه ما کان الله ند الله تعالی ليذر المؤمنین ليترك المؤمنین چې مؤمنان پری دي علی ما انتم علیه پاغه حال پکم چې تاسو حتى يميز الخبيث من الطيب ترس عدا پوری چې الله به جدا کوي کافر لرا د مؤمن نا خبيث چې دی دینه مراد کافر دی طيب چې دی دینه مراد مؤمن دی وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب او نه دی الله تعالی چې اطلاع درکې تاسو لا په غیب باندې یعنی غیب کلی په غیب کلی باندې فتعرف المنافق وغيره قبل التمييز چې بیا ته منافقان کې ندا سے پیژنې د اهل حق مذهب دا دی چې الله تعالی حضور لا انباء الغیب ورکړي ما تاسو ته ویلم انباء الغیب حضور علیہ السلام لا الله ورکړي لیکن هغه انباء الغیب غیب نه دی ورې انباء الغیب جدا شی دی او علم غیب جدا شی دی تلک من انباء الغیب نوحیه الیک اهل بدعت دلته استدلال کوي په غیب باندې لیکن دا استدلال دا غي باطل دی
ځکه باطل دی که چېرې دې نه مونږه علم غیب کلي ذاتي د پیغمبر دپاره ثابت کو نو چې دا آیت نازلېده او دا سوره آل عمران دی دی چې څه وخت کې نازلېده نو د نیمې نه زیات قرآن خو پاتې وله نیم قرآن خو پاتې و نو چې نبی علیہ السلام ته علم غیب وی نو د باقي قرآن د نازلېدو بیا څه فایده وه تحصیل حاصل عام بنده دپاره ټیک نه دی نو پیغمبر دپاره بیا څنګه ټیک شي خبره خیال راغی که چېرې مونږ دې نه علم غیب ذاتي کلي مراد واخلو چې څنګه اهل بدعت وایي نو دې ځای کې خو لا نیم قرآن پاتې دی چې دا آیت نازلېده نو لا خو ډېر قرآن پاتې و نور خو نو نازل شوی نو هغه چې کوم نه دی نازل شوی نو د هغې خو هم بیا علم غیب په کار ورله که نه چې علم غیب ذاتي کلي دی خو ټول به ورته هغه معلوم او نبی علیہ السلام ته هغه معلوم نه دی نو چې معلوم نه دی نو دا علم غیب ذاتي کلي څنګه شو پوه شوې نو په دې وجه دا رستو او بیا تاسو وګورئ سوره نساء چې دا سوره توبه وغیره ټول د دې نه بعد نازل شوي دي سوره نساء سوره توبه وغیره نو سوره نساء کې څومره جمعي احکام دي سوره توبه کې کوم احکام دي ټول دې نه بعد نازل شوي دي نزول خو څه فایده نه وه دویم جواب دا دی که چېرې دې آیت نه مونږ ټول علم غیب ثابت کو نبی علیہ السلام دپاره نو بیا د هغه آیت څه مطلب شي چې لا تعلمهم نحن نعلمهم لا تعلمهم ته نه پېژنې دې کافرانو منافقین لره نحن نعلمهم مونږ یې پېژنو لا تعلمهم نحن نعلمهم مونږ یې پېژنو که بیا په دې کې هم تفصیلي بحث تاسو کتل غواړئ نو ازالت الریب شیخ صفدر رحمت الله علیه کتاب دی مشهور کتاب دی ازالت الریب هغه وګورئ نو په دې موضوع به درته مستقل بحث ملو شي او دا زموږ ملګری فاضل مکرم وایي چې سماع الموتا باندې دلایل چې دی هغه تاسو تفصیلي څه کال ذکر نه کړو ما وی څه کال مونږ سبق هم لیټ شروع کړو وخت هم کم دی خو دلایل تفصیلي که یو ملګری وایي چې زه کتل غواړم از خو ډېر کتابونه دي اوس خو دومره ډېر دي چې حد یې نشته لیکن آسان سهل چې د هغې داسې دلایل دي چې تر نن تاریخه د هغې چا هم رد ونه کړی شي هغه تسکین الصدور د هغه شیخ رحمت الله علیه کتاب دی تسکین الصدور کې به تاسو ته هره حواله میلاویږي او بل دی سماع الموتا مستقل نوم باندې د شیخ رحمت الله علیه کتاب شته نو هغه تاسو وګورئ بهترین دي چې نور هم پې ډېر دي بهرحال دا ډېر بهترین دي د حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه کوم کتاب چې دي چونکې هغه امام اهل سنت والجماعت نو د هغه نه بعد چې دا څومره کتابونه لیکلي شوي دي د ټولو ماخذ د شیخ رحمت الله علیه کتابونه دي کتاب به د شیخ صاحب ماخذ هغه و وروستو تینا موضوع بدلول او بیا مضمون بدلول په دې طریقه باندې ټول د حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه د کتابونو نه اخذ شوی دی ځکه چې هغه په کوم عمیق نظر باندې د هغه مطالعه ونو دا ډېرو کمو خلکو ته حاصله وه بیا د هغه د لیکلو انداز بیا د هغه موضوع مناسبت بیا په هغې باندې دلایل حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه له الله په کوم انداز علمیت ورکړو ډېر بل شان لوی لوی د وخت مفسرین محدثین د اطلاق ثلاثه باندې غیر مقلد رد کې یو کتاب لیکلی په هغې باندې مفتی شفیع رحمت الله علیه په معارف القرآن کې د هغې تعریف کړی دی مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دی چې د هلک دا کومه رساله لیکلې ده نو دا مستقله ډېره اهمه ده حضرت شیخ صفدر رحمت الله علیه هم عصر خو پرېږده چې مشرانو به هم د هغه ډېر تعریف کولو لکه څنګه زموږ په دې علاقه باندې شمس الحق افغاني رحمت الله علیه لوی هستي تېره شوې ده شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې هغه به دا خبره کوله
وایي چې په دې هلکانو کې قابل چې ما ته دې وخت کې ښکاري نو هغه حمدالله جان راته قابل ښکاري. ډاګی دا شیخ صاحب به یادو، دیم ډېر د ماشوموالي نه قابل سړی او تر اخر وخته پورې الله تعالی د ډغرې قوت ورکړی و الله تر اخر وخته، حالانکې عمر یې به 107 108 سال ته رسېدلی او دا په علوم منطق او علم الکلام یاره په کومه موضوع بس یو بحر نو دا اول مستحضر ورته هر څه. نو خیر بهرحال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لیکن الله تعالی منتخب کوي د خپل رسولانو نه چا لره چې وغواړي. فآمنوا بالله ورسله، ایمان راړئ په الله او په رسولانو د هغه باندې. وإن تؤمنوا وتتقوا، دام ذهن کې رانولئ چې په آیاتونو به هسې تیر شو چېرته په کوم ځای کې چې تفسیر شوی ګورې زه هغه ځای غږ نه کوم، او کوم ځای تفسیر ضروري نه وي نو هلته غږ نه کوم. ضروري چې کوم ځای وي نو هلته نه داسې نه ځو. ښه ټیک ده. وإن تؤمنوا وتتقوا، بل خیر دی د یوې ورځې سبق دلته خپله م واورئ، بیا د یو ورځ هغه م واورئ، بیا به درته اندازه ولګي بدرۍ په غاړه څه کېږي. وإن تؤمنوا وتتقوا، او که چېرې تاسو ایمان راوړه او تقوا م اختیار کړه نو فلکم اجر عظیم، چې مونږ ډېر تیز سبق هم ووایو انشاءالله که نه، چې مونږ په یو ورځ کې سپارې نه هم زیات ووایو او هغوی په یو ورځ کې 3 رکوع ویلي نو انشاءالله ستاسو دې کې به تفسیر زیات وي او د پوهې خبرې به یې پکې ویلې. مونږ ځکه په فخر باندې وایو چې زه مفتي محمود یم. نور تاسو پوهېږئ چې ما څه ووایي. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، تاسو د پاره اجر لوی دی. ولا يحسبن الذين يبخلون، ګمان دې نه کوي هغه کسان یبخلون چې بخل کوي بما آتاهم الله من فضله، هغه مال باندې چې ورکړی والله الله تعالی د خپل فضل نه. هو خیرا لهم، دا دې دپاره بهتر دی. بخل دې پې نه کوي، هو خیرا لهم، بهتر دی دې دپاره. بالکل بس بقاسلي دې ورکوي، الله به وله نورې ورکوي شي. چې جیب کې څه راځي نو بقاسلي له دې ورکوي، بخل دې نه کوي، الله به وله نورې ورکوي. او هغه ورته هم سم تیلې والي. بل هو شر لهم، بلکې دا شر دی دې دپاره، دا بخل دی دپاره خیر نه دی، دا څه دی؟ شر دی دې دپاره. سیطوقون ما بخلوا، دې مطلب خبره نه اوري. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. اوس دا ډېره عجیبه خبره ده، دا بخل نه دی، ډېر خطرناک شی دی. یقین وکړئ دا ډېرو خلکو تجربه ده، زما هم تجربه ده چې څومره ولګې دومره الله جیب له نورې رالیږي، او چې کله بخل دې پکې وکړو نو هېڅ نه بیا. او بل دا بخل دومره پلید شی دی چې قرآن وایي چې سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. د بخل د وجې چې څه جمع کړي قیامت پر ورځ به دې دا غاړې ته ځوړند بیا را روان به نو مخیبه به درنه جوړې ګرځېدی به هم بیا نه شي چې دا دومره لوی بخل دې غاړې ته ځوړند دي. بخل پلید شی دی، استغنا لوی شی دی. او دغه د بخل مقابله کې څه راځي؟ سخاوت. سخاوت ښه شی دی. استغنا او سخاوت، استغنا او سخاوت. سخاوت خو د حضرت قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې څنګه واده وکړه د خپلې ښځې ټول کالې نوي جوړې پیزار ارسې پنډو کې کړ، د دارالعلوم دیوبند لنګر ته وړه جامې کال ته وایي د دې د وجې خوب نه راځي. او استغنا یې څومره وه؟ استغنا یې دومره وه چې یو سړي ورله پیسې راوړې، ډېرې غټې پیسې وې هغه زمانه کې، وی دا نه قبلوم. حضرت لنګر کې وی لنګر دی وخت کې ښه شته پکې پیسې خوراک شته، وی دا نه قبلوم. سړي هر وس وکړ، وی نه قبلوم. سړی رخصت کړ. چې سړی رخصت کړ نو هغه طلبه علما ناستو نو هغوی ورته وی حضرت وی دا ورته قبولې کړې وې که نه چې هغه دومره وس وکړ. وی چې کله یې نه قبلې نو الله به دا پیسې ستا پیزار له راولي. وی چې کله دا نه قبلې استغنا وکړې نو ټولې پیسې به ستا پیزار کې پرتي
شاګردان ډېر حیران وو بس خو چې خیر جومات نه وته پیزار کې خپه ورکړه د پیسو ډکو هغه سړي چې دته نه پیسې وانهغستې ده په پیزار کې دننه کړې لاړه وایي دا به ستاسو پیزار کې میلاویږي د الله تعالی د پیزار په صدقه بعضې پیزار داسې یو پیر صاحب هم مرید ته ویوی بر مونږ به ډوډۍ له درځو دا پیران دا جاهل پیران چې کوي دی په ډوډۍ ډېر مینې د دې د خېټه کې سنا وایي دا ډوډۍ نو هغه پیر صاحب چې دی نو هغه ته بار نه ده ګوره ډوډۍ له به درځو مونږ ټول هغه ورته ای حضرت راشي چې تاسو کله هم راځئ یو ځل یې پرې وخوروله په دویم ځل یې پرې وخوروله پیر صاحب بیا ورته وایي تیاری وکړه صحبت وکړه بیا درلو هغه جس چې و هغه سره سوونه خو بهرحال راغی کېناست پیر صاحب شاګردان هم ورسره دي ځان سره ټول راځئ پلانکي په کور به ورځو چې ټول هلته دننه شو دې عجز روټۍ موټۍ تیاره کړه خو چې ورته یې کېښوده پیر صاحب ورته ډېر لوی انتظام دی کړی دی بس وایي دا ستاسو د پیزار برکت دی ان هغه ورته بیا وایي یاره وایي دا چټني دی به ډېره ښکلې وایي جي دا هم ستاسو د پیزار برکت دی ورته وایي ماشاءالله دا چرګ دی ډېر ښکلی پوخ کړی دی وایي دا هم ستاسو د پیزار برکت دی پیر صاحب روټۍ وخوړه ملګرو یې وخوړه چې بهر راووتل پیزارونه نشته د ټولو سپلای نه وي ورته ویې لکه زمونږ پیزار وي ما خو چې سر کې ویلي چې ستاسو د پیزار برکت دی تاسو زه پرېښودم نه ما سره سوونه خو چې تاسو دننه شوئ نو ما دله ټول پیزار بازار ته وړو سامان مې پرې راوړو درله مې پوخ که دا مې ستاسو د پیزار برکت و نو داسې پیران هم پکې میلاویږي او د حضرت قاسم نانوتوي غوندې هم پکې میلاویږي الله دې مونږ او تاسو ټول د قاسم نانوتوي غوندې وګرځوي قاسم نانوتوي 15 کاله د انګریزانو نه مخروطیا هم کړې وه دارالعلوم دیوبند چې بنیاد یې کېښودو ړومبنی روپۍ په هغې کې قاسم نانوتوي ایښې وه او قاسم نانوتوي ته امام الانبیا خوب کې هم راغلی او دارالعلوم دیوبند د بنیادونو لکیرې ورته راښکلې وي او قاسم نانوتوي په دغه شپه خوب هم لیدلم وایي زما د 5 واړو ګوتو نه 15 د پیو چینې روانې دي چې علماو نه یې تپوس وکړو هغه ورته وایي 15 د پیو چینې مطلب دا دی په اطراف عالم کې به هر ځای کې ستا علوم الله خوري الله د هغه علوم داسې خواره کړو دا کله چې د شاملي میدان کې جنګ و مختصر ووري شاملي میدان کې چې جنګ و نو قاسم نانوتوي چې کله محاصره وکړه دا ټول اولې خو د انګریزانو یو فوج تېرېده کانوای تېرېده په هغې حمله وکړه ټوله وسلې ترې واغسته کالټوس یې تلې دی پرې حمله وکړه ټولې کالټوس یې ترې واغستې بیا د شاملي قلعه چې ون د شاملي د قلعه نه چاپېره دي محاصره جوړه کړه اوس چې محاصره یې جوړه کړه نو انګریزانو ځان قلعه بند کړ دغه وخت قلعه دلی تخت چې و د انګریزانو ته نه میلاو هغه یې ځان قلعه بند کړ قاسم نانوتوي محاصره کړې ده خو عجیبه خبره دا ده چې ټول کلاو میدان پروت دی او په میدان کې یو جونګړه وه هغه جونګړه لوی او مجاهدینو به هغې کې ارام وکړه بیا و بهر راوتل لږه دمه به یې هلته کوله یو جومات و بل هېڅ شی نه و دغه جونګړه کې به لږ ډېر داسې دی پټ پاتې شوه په دغه جومات کې نور پټېدل پکې نو هغه د انګریزانو چې ډزې شروع کړې ډېر زیات مسلمانان یې شهیدان کړه علما مولانا قاسم نانوتوي سوچ کو چې د انګریزانو قلعه بندي تلې پې هم نه شو نه را سره دومره وسله شته څه طریقه به کوو او دا یو انګریز چې کوم په قلعه ناست و کوم لیکل کول دا هغه محفوظ کړي وو دا هر څه ټول د جنګ نقشې ته یې کتل مولانا قاسم نانوتوي یو څو ملګري ځان سره کړه او هغه جونګړې ماته کړه او هغه جونګړې په مخه کړه او داسې روانه کړه ټیله ورکوي او نیغې هغې وي چې تا دې جونګړې له دې ځای ته را رسولو سري جونګړې چې د قلې ګیټ ته ورسوله نو اور یې ورته بل کړ هغه جونګړه چې سوځېده نو ځان سره یې ګیټونه وسوځول نو چې دروازه وسوځېده نو قاسم نانوتوي خپل فوجونه دننه کړو او چې فوجونه یې دننه کړه نو لاس په لاس جنګ شروع شو لاس په لاس جنګ شروع شو او لاس په لاس په هغه جنګ کې دومره خطرناک جنگ و هغه دومره خطرناک د ګمسان جنگ لاس په لاس خو قدرت بیا د مجاهدینو له فتح ورکړه او د انګریزانو ټول مردار کړه په هغه قلعه کې او قلعه یې ترې واغسته چې قلعه یې واغسته او دی پې جنډه اسلامي ودرولو نو هلته په پایتخت دلي باندې د انګریزانو حکومت قایم شي دغه وخت کې بس مولانا قاسم نانوتوي خپلو ملګرو ته ووایي چې اوس خو مونږ دا قبضه برقرار نشو ساتلی بیا به دې پټ مجاهدین خواره کړو 15 کاله مخروطیا وکړه بیا حج بیت الله له لاړو
او د 15 کاله مخروطیه وکړه او په دا مخروطیه ډېره عجیبه وه ښه مخامخ به و لکه اوس په جومات کې ولاړ دی او دغه و دا شیخ نهار علي غالبا دا نوم یې یا بل نوم د هغه په جومات کې چې انګریزانو ته پته ولګېده نو هغوی دلته په محاصره باندې راغله نو چې محاصره هغوی وکړه وی دلته کې دغه دی قاسم نانوتوي دی نو چار چاپېره د انګریزانو پولیس ولاړ دی چا محاصره ده ورور وی راتنګئ دی ورله راړه نو ورته وایي چې دغه دی محاصرې له راغلي اورېږه اوبه موبه خو اوس کوي نو اوبې وله راوړې به ټولې اوس کولې هغوی ورته وی یاره وی راځئ زه سره ګرځم محاصره خو هسې م ستاسو ده کورونه وګورئ چې چېرته پکې څوک پیدا کوي نو هغوی سره په خپله ګرځېده او یو کور یې ورته خووي وګورئ دې کوم که پیدا کړه دې کوم که پیدا کړه هغوی ورته وی ته قاسم نانوتوي پېژنې وی ښې داسې پېژنم چې داسې هېڅوک نه پېژني او ګرځولې چې انګریزان یې ټول کلي کې وګرځول نو بیا یې رخصت کړه چې رخصت یې کړه نو هغوی چې هلته ریپورټ ورکړو نو هغوی ورته وی چې دا ګرځولې چا نو هغه څوک و وی دغسې دغه قاسم نانوتوي و که نه مولانا قاسم نانوتوي یو ځل خپله واقعه ذکر کوله یو ځای کې یو قلعه سره ولاړم انګریزانو خو ده پسې ډېر مخبرین لګولو وی یو افسر و سکو و ډېر درونو زما وی د هغه مخکې ډېر څه حیثیت نو هغه ډېر درونو هغه زه د لرې نه صحیح کړی وم چې دا قاسم نانوتوي دی وی ما ته پته نه وه وی دې کې د اچانک هغه چې را ورسېده ما ته وی چې اوس به درته د خپلې تورې مزه وښیم تا مونږ له په شاملي کې څومره خلک وجلي دي نو وی هغه خو ډېر درون وی ما هغه سره څه مقابله کولی شوه تورې وی په لاس کې ده نو مولانا قاسم نانوتوي هغه ته څه وایي ورته وی ته خو ما پسې نه شاته وګوره شاته څه حالت دی درپسې هغه چې څنګه په شا وکتل دلته نه په توره ته دا سر ووالو اخوا یې ته وغورځولو مولانا قاسم نانوتوي له الله ګورونه د جنګ ډېر عجیب عجیب ورکړي شیخ الهند رحمت الله علیه یو ځل سبق پړاولو دارالعلوم دیوبند کې ناست دی نو هغه مدرسین ټول چې ونو وی دی هر وخت د جهاد خبرې کوي مدرسین ورپسې راغلي چې حضرت دا موږ مدرسه د صرف نحوې دپاره کلاو کړې ده فقه علومو دپاره او تاسو هر وخت دلته مدرسه کې جهاد خبرې کوئ هسې نه دا مدرسه رال د انګریزانو ړنګه کي شیخ الهند رحمت الله علیه خو ډېرې اوږدې خبرې کړې زه ټولې نه کوم خدای ورته وفرمیل وی قاسم نانوتوي چې دا مدرسه جوړوله نو په دغه وخت کې د علماو فقدان راغی ډېر زیات علما انګریزان ووجل نو قاسم نانوتوي داسې مرکز ورته جوړوم چې دلته نه مبلغین هم تیارېږي سیاستدانان به هم تیارېږي مجاهدین به هم تیارېږي معلمین مناظرین به هم تیارېږي محدثین مفسرین به هم تیارېږي بیا د هغه مقصد ورې دا ټولو که دا ټول پکې نه نو شیخ الهند به د دې اجازت نه ورکوي او بیا اخره کې ورته وایي ورې دارالعلوم دیوبند چې جوړېدو لومبنۍ روپۍ قاسم نانوتوي زموږ استاد اچولې وه او چې کوم خلک دلته د جهاد په نوم باندې خفه کېږي هغه خلکو د اوس نه اجازت دی بر دارالعلوم دیوبند ته چې یو سبا نه رانشي کلکه خبرې وکړه بس د هغې نه بیا د جهاد مرکز دارالعلوم دیوبند شي نن که دا دې ځای مونږ مزې کوو که نه مونږ وایو زمونږ ملک چې اباجیګان هم پکې ځان خوځوي زمونږ ملک ګډېږي راګډېږي وګیا دا چلې شروع کړي نو دا مونږ که نن خوشحالي کوو ګوره دا هغه د مولانا قاسم نانوتوي او د دارالعلوم دیوبند دا د هغې مرهون منت دی چې نن موږ په خپل وطن کې مزې کوو نو فرمایي چې اوس که دغه واقعات شي نو خوند ډېر کوي خو وخت ډېر اخلي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله نو سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه دا ټوله کیسه ستانه شروع شوه نو دی ته به واچولی شي دغه توقونه په ما بخلو د هغه بخل چې کوم دی کړی چې کوم بخل یې کړی دا به ورته قیامت پر ورځ راځوړندي یوم القیامه که هغه علم کې بخل وي او که په مال کې وي مال کې هم بخل ناروا دی علم کې هم ناروا دی ولله میراث السماوات والارض الله د پاره وراثت د اسمانونو ځمکو دی والله بما تعملون خبیر او الله تعالی په هغه عملونو چې کوم تاسو کوئ خبردار دی ان هغه ابو سیبی مونږ به علم کې بخل چاري نه کړم تا سره علم شته نه لکه هغه چا تپوس کوي ابو سیب کم ځای نه فارغ دی نو بل ورته په فیسبوک لیکل د مازغو نه فارغ دی نو لقد سمع الله قول الذين قالوا لقد سمع الله خامخا په تحقیق سره واورد الله تعالی قول الذين قالوا دې ځکه یو ربط ته ول د منافقین ذکر اوس د هغه اصل یعنی يهودو ذکر دی د منافقینو اصل خو يهوديان دي کنه
د یهودیان چې دي نو هغې هلته نه بنیاد ږدي بیا منافق چې دی نو دا ټولو قومونو له لیږي دا منافق د دي اصل یهودیان دي اوس د هغې ذکر دی شان نزول دا د ابن عباس رضی الله عنه نه مروي دی دا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا چې کله نازل شو چې کله دا نازل شو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا نو یهودیان وی محمد ستا پروردگار جز دی مونږ مالدار یو مونږ نه پیسې غواړي معاذ الله د دې په جواب کې دا آیت نازل شي لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا الله وی دا څه چې وایي تاسو به دغه خپلو خولو باندې دا مونږ لیکو خو د محمد بن اسحاق روایت کې دي چې یو ورځ صدیق اکبر د یهودو یو مدرسې ته لاړ یو ورځ حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه د یهودو یو مدرسې ته لاړ هلته د یهودیانو لوی عالم فخاز بن عازوره د سبقونه پڑھاول دا لوی عالم د یهودو او د یهودیانو ډیر لوی هغه مجمع د سره هجوم صدیق اکبر رضی الله عنه فرمایل اے فخاذه الله نه ویریږه اسلام قبول کا دته وی دعوت وی په الله مې قسم وی تا ته دې خبره علم یقیني دی او قطعي دی چې محمد علی السلام د الله رښتونه پیغمبر دی او د الله د طرف نه حق راوړی دی او ته د هغه اوصاف په تورات او په زبور په انجیل کې لیکلي مومي تا د هر څه لیدلي دي انو بیا په حضور علیہ السلام ایمان راړه والله له قرض ورکا دا دې فخاز بن عازوره ته وی الله به دې جنت کې داخل کی فخاز ورته وی به قرض غریبانان غواړي فقیران نو گویا ستا الله چې دې هغه فقیر دی ما نه قرض غواړي او زه مالدارم صدیق اکبر رضی الله عنه چې د الله دا توهین واورېده نو داسې ورته ښه توله کړو او یو شرق شنو دا فخاز بن عازوره په کلاس کې د هغه د شاګردانو مخکې پیلوټکي واړو فخاز او بیا ورته دا وی قسم مې د الله په ذات که دا عهد نه وي زموږ ستاسو میانځ کې نو اوس به مې دا سر قلم کړو انکې صدیق اکبر لبه غصه نه ورتله خو د الله د ذات بېادبي وکړه نو هغه له غصه ورغله دا فخاز چې ونه دې زر نبی علیہ السلام له لاړ ورته وی چې دغه صدیق اکبر مال سپېړه راکړه او ډېر بد ووال او د خپلو شاګردانو مخکې بې عزته کړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر راوغوښتو صدیق اکبر ورته وی د الله بارک داسې الفاظ وی فخاز قسم وخوړه وی ما نه دي ویلي نو الله دا آیت نازل ک نو د صدیق اکبر د هغه خبرې اقرار او د فخاز د خبرې انکار دی آیت په خپله ثابت کړ لقد سمع الله قول عام مفسرین چې کوم محققین مفسرین دی هغې دا شان نزول ذکر کړی دی لقد سمع الله قول الذين قالوا خامخا په تحقیق سره واورېد الله تعالی قول د هغه کسانو قالو چې هغې وي ان الله فقیر استهزاء هغې وي الله عجز دی دای په خندا باندې وي الله پورې خندا کوي ونحن اغنیا موږ مالدار یو سنکتب ما قالو زه چې لیکو مونږه داسې چې دی ویلي دي وقتلهم الانبیاء او قتل د انبیاء او د دی بغیر حق ناحقه دی چې دا قتل د انبیاء کړی دا به مور لیکو او دا هر څه ورله لیکو دا چې کوم شیطانت کوي وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول موږ به دی ته وایو چې ذوقوا عذاب الحریق اوسکئ تاسو سوځونکي عذاب موږ به ورته دا وایو اوسکئ تاسو سوځونکي عذاب ذلک بما قدمت ایدیهم ذلك بما قدمت ايديكم دا په دی وجه چې څه لیکلي دي ستاسو لاسونو دا ذلك د دې مشار له عقاب دی ذلك العقاب دا سزا په دی وجه چې ستاسو لاسونو کوم روانې لیږلې دي وان الله ليس بظلام او په تحقیق سره الله تعالی ظلام نه دی للعبید على العبید على العبید نو د دې على العبید ای فیعذبهم بغیر ذنب الله ظالم نه دی چې بغیر د ګناه نه سزا ورکوي لیس ظلام
لیس بظلام. نو دا لیس په ظلام باندې داخل لیکنه او ظلام د مبالغی صیغه ده. ظلام د مبالغی صیغه معنی به دا وي چې الله په بندګانو باندې ظلام خو نه دی. نو چې ظلام نه دی نو دې نه خدا ثابتېږي چې مبالغه نشته. نو معاذ الله ظالم خو دی بیا کنه چې الله سو ډیر ظالم خو نه دی نو لږ ظالم خو شه بیا معاذ الله. چې ظلام نه دی نو ظالم خو شه بیا ظلم خو ثابتېږي. علامه علوسی رحمت الله علیه فرمایي چې دلته اسم مبالغه د نفس فاعل په معنی کې ده لکه تمار او لبان دا د نفس فاعل په معنی کې ده. نو معنی دا ده چې الله تعالی ظلام نه دی ظالم نه دی. نو دواړو نفي راځي. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان. الذين قالوا ان الله عهد الينا يهود وی چې مونږ د الله حکم راک چې یو نبی به تر هغه وخت پورې نه مني چې څو پورې هغه قرباني نه کړي او دا قرباني د اسمان نور چرا نشي وی نسوځي. الله د دې دوه جوابونه الله ورکړي یو الزامي یو تحقیقي. الله دې دوه جوابونه ورکړي یو الزامي جواب یو تحقیقي جواب. اوس هغه تحقیقي جواب سره چې قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم. الله دا جواب ورکړ. یو جواب دا شو او دویم جواب الزامي فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين. ولم قتل کل کچریتا سرشتونی وی. نو الذين قالوا ان الله عهد الينا هغه کسان چې وی چې په تحقیق سره الله تعالی عهد کړی موږ سره الله نؤمن لرسول دا چې موږ به ایمان نه راړو په یو رسول باندې حتی یاتینا بقربان تر څه حد پورې چې غراته ګوګي موږ ته په قربانۍ سره تاکله النار چې خوري غیل رور. قل تورته وای قد جاءكم رسل من قبلي په تحقیق سره راغلي تاسو سره رسولان مخکې زمانه بالبينات په واضح دلایل سره او بالذي قلتم او په هغه سره چې کوم تاسو وای فلم قتلتموهم فسول تاسو قتلوي دي لره ان كنتم صادقين کچریه تاسو رښتونی فی قولکم په قول خپل کې. فإن كذبوك پس کچری تکذیب کوي ستا فقد كذب رسل من قبلك نو په تحقیق سره تکذیب کړي شوی د رسولانو مخکستانه جاءوا بالبينات راته کې کړي د په معجزات سره او زبور او په کتابونو سره ول کتاب المنیر او په کتاب رڼا کون کی سره. کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس لرا ذائقه د مرګ ده. کل نفس ذائقه الموت د نفس لفظ چې ده نو دا الله باندې هم ویل شي بیا لکه يحذركم الله نفسه ده کنه قرآن کې چې الله د خپل ځان نه تاسو یری. نو د نفس اطلاق په الله باندې کیږي. نو دینه خو معلومه شي چې معاذ الله باندې بیا مرګ راځي. معترض خو پتا اعتراض کولی شي چې وای چې کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس لره ذائقه د مرګ ده. نو چې هر نفس لره ذائقه د مرګ ده نو يحذركم الله نفسه الله د نفس نسبت ځان ته کړی دی. نو چې ځان ته کړی دی نو گویا معاذ الله لم مرګ راځي بیا. د دې یو جواب دا دی چې مضاف الیه محذوف دی. ای کل نفس مخلوق ذائقه الموت هر هغه نفس هغه مخلوق وي هغه ذائقه د مرګ ده. دویم جواب یې څه دی چې الله تعالی باندې د الله تعالی نه مرګ په دلیل قطعی سره ساقط شوی دی. الله نه مرګ په دلیل قطعی سره ساقط شوی دی. الحي کی دی همیشه اوسیدو والا په دغه ځای کې کینوي ښه مخکې وایه لا الله خیر بیا رنه رواني کړه. الحي کی دی همیشه اوسیدو والا. نو دلته فرمایي کل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجورکم او خبر دا د بل نه پوره بدله درکې دي شي تاسو له اجر نستاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت. فمن زحزح عن النار پس څوک چې بچ کړی شو د اور نه و ادخل الجنه او داخل شي جنت ته فقد فاز نو په تحقیق سره دې کامیاب شو. وما الحیات الدنیا او نه د ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر دا د دوکې سامان دی. لتبلغن فی اموالکم وانفسکم خامخا
امتحان باغسته شي تاسو په مالونو تاسو کې وانفسکم او په نفسونو تاسو کې. نو په مالونو تاسو کې بالانفاق فی الجهاد چې په جهاد کې به خرج کوي. وانفسکم بالقتل والاسراء ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب او خامخا اوري بتاسو من الذين ذا کسان اوتوا الكتاب چې کتاب ورکړی شوی د من قبلکم مخستاسنا ومن الذين اشركوا ود مشرکان موري اذن كثيرا کنزل ډیر ضرر ډیر ضرر ای شتم والطعن. اذن ضرر معنی ده لیکن مراد تنه سره شتم والطعن. شتم او طعن دا دواړه متنه اوري. نو بیا فرمای وان تصبروا وتتقوا که چرتا صبر کو او تقوا م اختیار کړو فإن ذلك من عزم الامور. نو فإن تصبروا على اذاهم دا غي په دې اذیتونو باندې کې چرتا سو صبر وکړو. وان تصبروا على اذاهم وتتقوا وتقوا م اختیار کړو نو فإن ذلك من عزم الامور. نو په تحقیق سره دا من عزم الامور د امور د خیر نه د خیر امور نه دي. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب کله چې واغست الله تعالی میثاق دا کسان نه چې کتاب ورکړی شو لتبيننه للناس اوتوا الكتاب لتبيننه للناس چې خامخا تاسو بظاهر وي خلقو د پاره ولا تکتمون او نه پټوي. فنبذوه وراء ظهورهم پس دی ورځو هغې لره د میثاق لره وراء ظهورهم د خپلو ملاګانو شاته واشتروا به ثمنا قلیلا او واشتروا به ای بکتمان واغستو حاصلې که په دې کتمان سره لږې پیسې ای من الرشوت فبئس ما یشترون. ډېر بد دی چې دی کومه اشترا کوي. لا تحسبن الذین یفرحون ګمان دې نه کوي هغه کسان لا تحسبن الذین ته ګمان مه کوه په هغه کسانو باندې هرګز یفرحون چې خوشحالي کوي بما اتاو چې هغوی له څه ورکړی شوي دي بما اتاو چې څه هغوی ته میلاو دي ویحبون ان یحمدو او خوښوي هغوی دا خبره چې خلک یې تعریف وکړي بما لم یفعلو د هغه څه چې یې کړي ني. فلا تحسبنهم بمفازة پس تاسو ګمان مه کوئ په دې باندې بمفازة من العذاب ای بمباعد من العذاب چې ګینې دا عذاب نه لري دي نو دا عذاب ته نږدې دي راګیریږي ورپکې. نو فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. تفسیر بیضاوی کې دي چې مفازه ظرف مکان دی. دا مفازه څه دی؟ ظرف مکان او ای بمکان فوز او مصدر میمی دی انو بیا په معنا د فوز کې دی چې مصدر میمی شي نو په معنا د فوز کې دی. نو فرمایي فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب او بیا ورپسې ولهم عذاب علیم او دې دپاره عذاب دردناک دی. ولله ملک السماوات والارض الله دپاره ملکیت د اسمانونو او ځمکو دی. والله على كل شيء قدیر الله پر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. ان فی خلق السماوات والارض په تحقیق سره په تخلیق د اسمانونو د ځمکو کې واختلاف الليل والنهار په اختلاف د لیل و نهار کې لآیات خامخا نشانات دي لاولی الالباب د پاره د عقل والو لآیات لأولی الالباب د پاره د عقل والو الذين يذكرون الله قياما وقعودا هغه کسان چې هغوی یادوي الله لره قیاما اذا استطاعوا په ولاړه باندې کله چې طاقت لري وقعودا او پناسته باندې وقعودا او پناسته باندې اذا لم يستطاعوا قياما کله چې قیام طاقت نه لري نو پناسته باندې وعلى جنوبهم او دغسې په خپلو غاړو باندې چې کله د ناستې طاقت هم نه لري نو بیا په ډډه باندې ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. نو دلته شان نزول کې ابن حبان خپل صحیح کې محدث ابن عساکر په خپل تاریخ کې نقل کړي دي. یو ابن حبان هم ذکر کړي دي په خپل صحیح کې محدث ابن عساکر هم دغه کړي دي په خپل تاریخ کې نقل کړي دي. عطا بن ابي رباح د حضرت عائشه سره راغی او د نبی رسول الله حالاتونه د ټولو نه عجیبه سیس چې تا لیدلې هغه ماته بیان کا.
د نبی علیہ السلام په حالاتو کې په ټولو کې عجیبه څه شی تا لیدلی اما ته بیان حضرت عائشہ ورته فرمایل چې د هغې خو هر شان عجیبه البته یو عجیبه واقعه درته اورم هغه دا چې یو شپه نبی علیہ السلام ما سره تشریف راوړو او لحاف کې داخل شو بیا فرمایل چې اجازه راکړه زه د خپل پروردګار عبادت وکړم بسترې نه پاسې دا اودس وکړو بیا مونځ ته ودرېدل او په دې قیام کې دومره وجړل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوخ کې داغه په سینه باندې راوبېدی بیا په رکوع کې هم ډېر وجړل سجده کې مو جړل سلسلې جړلې تر دې حد پورې نبی علیہ السلام په جړه په عبادت کې شپه تېره کړه چې سحر اذان وشي بلال راغی نبی علیہ السلام له اطلاع ورکړه چې مونږ ټیم دی دا د بلال ډیوټي و حضرت علی دا ډیوټي و چې د بانګ نمک کې به خلق راوي خول مزله حضرت بلال به نبی علیہ السلام ته ورډه بولو راوي چې مونږ ټیم دی بلال فرمایي چې ما عرض کو چې حضور دومره ولې جاړي دا حضور علیہ السلام دومره ډیر ولې وجړل الله تعالی خو ستاسو تیر شوي راتلونکي ټول ګناهونه معاف کړي دي نبی علیہ السلام فرمایل ولې زه شکر گزار بنده جوړ نشم او شکر گزاري به ولې نه کوم چې نن شپه کې الله ما باندې دا آیت مبارکه نازل کړې ده چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دین بعد نبی علیہ السلام فرمایل چې ډېره تبعید هغه چا د پاره چا چې دا آیاتونه ولوستل او په دې کې غور ونکړو بل دې ځکه مخکې د توحید دعوه وا او د دې آیاتونو کې اوس د توحید دلایل دي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله کسان چې یادې الله لره قیاما وقعودا وعلى جنوبهم وخپل ډډو باندې تفکرون فی خلق السماوات والارض او فکر کوي په تخلیق د اسمانونو زمکو کې ربنا ما خلقت هذا باطلا چې رب زمونږ نه پیدا کړی تا دا باطل سبحانك فقنا عذاب النار پاکی د تعالی را فقنا عذاب النار پس بچ کی مونږ د اور د عذاب نه ربنا انك من تدخل النار اے رب زمونږ په تاکي سره څوک داخل کی ورتا فقد اخزيته نتاغر اسواک انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار او نشته ظالمانو د پاره څوک مدد کوونکی اوس دا د سوره آل عمران 192 نمبر آیت ته کنه ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ٹھیک شو دی آیت کې دا ارشاد دی چې الله تعالی چې څوک غواړي نو رسوا او ذلیلې وي نو دین دا لازم شوا چې مؤمنین ګناهګار هم چې کله جهنم کې داخل شي نو رسوا او ذلیل به وي او سورہ تحریم اتوشتم سپارہ اتم نمبر آیت هغه کې دا درج دي چې مؤمنان به الله نه رسوا کوي نه به ذلیل کوي نو بظاهر خو تعارض شو روح المانی کې علامہ علوسی رحمت الله علیه لیکلي دي چې په دې لومبي آیت کې د سوره آل عمران ادخال فی النار نه مراد خلود فی النار دی ادخال فی النار نه مراد خلود فی النار دی یعنی مراد ته نه کفار دي
او دی به همیشه د پاره داخليږي او رسوا او ذلیل به وي او دویم آیت د مؤمنانو د پاره دی چې هغوی به ذلیل او رسوا نه وي حضرت انس سعید ابن مسیب قتاده او ابن جریح وغیره ټولو نه دا منقول دی ربنا اننا سمعنا منادیا منادی نه مراد څوک دی تفسیر کبیر وغیره کې دي چې نبی علیہ السلام ته مراد دی منادیان نبی علیہ السلام دویم تفسیر دا دی چې قرآن ته نه مراد دی دریم قول دا دی چې د منادی نه مراد د هر دور هر علاقې مدلل دا ته نه مراد دی سلورم قول دی چې مراد ته نه عقل سلیم دی ینادی للایمان انا امنوا بربکم دا چې ایمان راړی پر رب خپل باندې فآمنا پس مونږ ایمان راړو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ارب زمونږه بخنو کې مونږ ته د ګناهونو زمونږه وکفر عنا سیئاتنا او لري کې زمونږ نه ګناهونه زمونږه ختم کړانا وتوفنا مع الابرار نكفر عنا سیئاتنا ای الصغائر صغائر رانا ختم کی وتوفنا مع الابرار او مونږه مړکی مرګ راولې په دې حال کې چې موږ د نیکانو خلقو سره یو توفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك اے رب زمونږه وآتنا راکې موږ له ما وعدتنا کوم وعده چې تا موږ سره کړې ده على رسلك على ألسنة رسلك د خپل رسولانو په جبه تا مونږ سره وعده کړې ده صاحب کشاف لیکلی دي چې ما وعدتنا على ألسنة رسولك نور مفسرین لیکلی چې ما وعدتنا بتصدیق رسولك مونږ سره د وعده کړې ده په تصدیق د رسولانو باندې ولا تخزنا يوم القيامه او رسوا کې مونږ لرا پورز د قیامت باندې به افساد ایماننا و اعمالنا چې زموږ ایمان او زموږ عملونه دا فاسد شي انك لا تخلف الميعاد انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم پس جواب ورکړي لرب د دې استجاب په معنا د اجاب اغه د زمخشری د قاعده مطابق اني لا اضيع عمل عامل منكم چې زنه ضایع کوم عمل دی او عمل کوون کی استاسو نه من ذکرنا انسا کاغه سړو نوي که خزو نوي بعضکم من بعض تاسو بعض د بعض نه فالذین هاجروا خرجوا من دیارهم هغه کسان چې هجرت وکوي استې شو د کورونو خپلونه ووذو فی سبیلی اذیت ورکړی شو په لار زما کې فی طاعت وقاتلوا وقتلوا او قتل مقاتله وکړه وقتلوا او قتل کړی شو یعنی شهادت ورته ملاو شو نو کفرن عنهم سیئاتهم خامخام بدر کو غینا گناهونه داغي ای ذنوبهم گناهونه داغي دا وته موږ لرکو حقوق الله خو معاف کیږي چې شهید شي څوک حقوق العباد معاف کیږي کنه ایمان سره یا توبه سره چې ایمان راړ توبه ویستا نو حقوق الله خو معاف شي حقوق العباد معاف کیږي کنه معاف کیږي جواب دا دی چې دې کې دوه ډلې دي یو ډله وایي چې معاف کیږي هغه دې آیت نه استدلال کوي دویمه ډله وایي چې دا به نه معاف کیږي هغه دې واقعي نه استدلال کوي چې یو سړی مسلمانېدو د پاره راغی سو قتلونه کړو دا غي مال او متاع مغستو هغه چې اسلام برانم دا او معاف شي
نبی رسول الله فرمایي چې کفر به د معاف شي او د مال او متاع چې د کوم اغسته دي باقی دا حقوق چې دي دا ستا الله او ستا معامله ده ستا د الله او ستا معامله ده کړي معاف کوي معاف بدي کی لو كفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري وخامقا داخل به کو بداسي جنتونو کې تجري من تحت الانهار چې بهيږي دا غین لاندې نهرونه ثوابا من عند الله دا ثواب دی جانب د الله نه والله عنده حسن الثواب او الله سره بهترین ثواب دی لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد دوکه کې وانه چې تعالی را تقلب تصرف دا کسانو چې کفرو کافران دي فی البلاد په خارونو کې ګرځي لهم مال د دنیا د غید پاره متاع قلیل دالک فائدہ ده کافران دي چرته دوکه نه دي چې ګور کافر سره ډیر مال دی او مسلمان اتا ټول عمر د الله عبادت کو تا سره هیڅ نشته الله وی دې په دې دوکه نه کی ثم مأواهم جهنم دغه بیا جهنم ټکانه ده تعالی وز جنت در کوم نو پتاو په دې ډیر فرق دی دا صورت خو جهنم ته ځي ته جنت ته ځي زوج جنت ته ځي هغه که نعمتونه کم وي دنیاوي نو الله د آخرت نعمت درکوي کنه ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم دا بیا بشارت ته لیکن هغه کسان چې یریږي د رب خپلنا لهم جنات تجري من تحت الانهار دې لپاره بداسې باغونه وي چې بهيږي بداغې د لاندې نهرونه خالدین فیها دی به همیشه پاغي کې وي نزلا من عند الله نزلا من عند الله دا من مستیاد د جانب د الله نه وما عند الله خیر او چې الله سره دی هغه بهتر دی للابرار وما عند الله خیر للابرار وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب او پتا کی سره د اهل کتابونه لمن يؤمن بالله هغه کسان چې ایمان راړي په الله باندې او ما انزل الیکم او په قران چې کوم پتا سو نازل شوی دی او ما انزل الیهم او په تورات چې کوم پاغي نازل شوی دی خاشعين لله يريدون کی د الله د پاره لا يشترون بیاات الله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ناخلی پایاتونو د الله باندې لګي پیسې لهم اجر عند ربهم دې د پاره اجر دې پنيز د رب د دې ان الله سريع الحساب پتا کی سره الله تعالی زر حساب کوونکې دې یا ایها الذين امنوا اصبروا وصابروا هغه کسانو چې ایمان راوړي دې صبر کوي تاسو اصبروا وصابروا صبر کوي او وصابرو پیوست اوسی تاسو پیوست اوسی وصابرو او کلک اوسی واتقوا الله اصل کې رابطو د ربط نه دی ربط ملاوي دو ته وي نو پیوست اوسی دو ته وي وصابرو ورابطو واتقوا الله واتقوا الله ويرګي د الله نه نو یو شو اصبروا صبر کوي وصابروا مضبوطو سي ورابطو پیوستو سي واتقوا الله لعلكم تفلحون ويرګي تاسو د الله نه خایږي چې تاسو فلاح عمومي بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده سورہ نساء سورہ نساء مدنی سورت تے سورہ نساء دا مدنی سورت تے او دا 24 رکوگانے 176 پدی کے آیاتوں نے دی 24 رکوگانے 176 پدی کے آیاتوں نے دی 3720 پکې کلمات دي 3720 پدې کې کلمات دي 12227 پدې کې حروف دي
12,227 په دې صورت کې حروف دي. د نزول په اعتبار سره دا 92 نمبر صورت ده او په حالت جمعي کې دا 4 نمبر صورت ده. دیتا سورة النساء الكبرى او سورة الطلاق تا سورة النساء القصرى ہوئیلش. سورة النساء الكبرى دا مرتویلش. د ممتحنین بعد او د زلزال نمخ کې دی نازل شوی دی. ممتحنین بعد او زلزال نه مخکې نازل شوی دی. وجه تسمیه چونکه زیات تر احکام په دې کې د خواتین مبارک دي نو دې مناسبت سره سورۃ النساء دې ته ویل شي. ربط د ما قبل سورۃ سورہ ال عمران سره سره لومبه ربط دا د شدواړه مدني دي. دویم دا چې ال عمران په آخر کې د تقوا ذکر او د نساء په شروع کې د تقوا ذکر دی. دریم دا چې آل عمران کې نصاراو باندې رد دی، په نساء کې د جاهلیت په مظالمو باندې رد دی. داسې ورپسې آل عمران کې د اصلاح نفس ذکر دی او په نساء کې د اصلاح معاشري او د دولت ذکر دی، معاشره او وطن. آل عمران کې هغه احکام دي چې د هغې تعلق د اصلاح آخرت سره دی، اصلاح آخرت سره. او په نساء کې هغه احکام دي چې تعلق اصلاح زندګۍ سره دی. موضوع د صورت اصلاح عرب دی. خلاصه د صورت درې قسمه مضامین دي. خلاصه د صورت درې قسمه مضامین دي. په دې صورت کې درې قسم مضامین دي. نمبر 1 باهمي معاملات لکه احکام یتاما، د هغې تفصیل ذکر شوی دی. بیا په هغې کې ازواج، میراث، حدود، حقوق وغیره. دویم چې د معاملات چې کوم د بنده او د رب په مابین کې دي، لکه احکام صلات، توبه، تیمم، هجرت. او دریم نمبر معاملات مع المخالفین. معاملات مع المخالفین لکه احکام جهاد شو، معاملات مع المخالفین لکه احکام جهاد شو، احوال د اهل کتاب شو، احوال د منافقین شو، ابطال د مشرکین، تقوا، حقوق العباد. د دې متعلق په دې صورت کې 13 احکام دي.
دا 10 احکام چې کوم موجود دي په دې کې لومبنه اموال الیتاما دي دویم آیت کې د دویم نکاح یتاما دي دریم آیت کې بل تسلیم مہر دي بل د رشد یتاما امتحان دي اسراف وراثت ذکر دے بلی زانی احکام بکی ذکر دی شرائط د قبول توبے نکاح یتاما تسلیم مہر رشد یتاما ټول مونږ زانی احکام شرائط قبول توبہ شرائط قبول توبہ ظلم برنسوان بیا اور بسی محرمات و تذکر دا نکاح کنیز ذکر دے بیا اطلاف دا اموال و نفوس دے بیا رشک بر تفوق دیگران ممانعات تے چې د بل چاته پس خیدل میراث د حلیف دی معاشره د زوجینو شپاړسم مظنون حسن معامله دی ولسم صلاة و طهارت اتلسم اداء امانت و اقامت عدل اداء امانت او اقامت عدل بیا اور بسی مضمون دے وجوب جہاد بل اور بسی مضمون دے شفاعت حسنہ و سیئہ بیا اور پسې معاشره زوجین دا اداء امانت و اقامت عدل شو شفاعت حسنه سیئه سلام تعلیم جواب د سلام او بیا معامله د منافقین سره بیا ذکر د قتل خطا ده بږي بیا وجوب احتیاط په قتل د مسلم کې دی وجوب احتیاط په قتل د مسلم کې بیا وجوب هجرت دی بیا ترغیب جهاد دی بیا صلاة الخوف صلاة المسافر دی د اهل خیانت ممانعات ته بږي اقامت عدم او اداء شهادت حق ده شکایت ظالم برای مظلوم چې د مظلوم د جانب نه په ظالم باندې شکایت نو دا ټول د سوره نساء حالت جمعی کی ہوتا سویری 4 نمبر دے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ لفظی رب تعداد شیغا پا تقوی او دا ابتداء دا تقوی نخو معنوی رب تعداد شد آگے کی معاملہ بالاغیار ذکر ہو پا دے کی آپس کی در رشتہ دارہ معاملی ذکر دے
یا ایها الناس اتقوا یا خلقو ویریږئ د رب خپلنا الذي خلقکم هغه چې پیدا کړي تاسو لره من نفس واحده د یو نفس نه وخلق منها زوجها او پیدا یې کړی دې نه زوجا جوړی د وبث منهما رجالا کثیرا ونساء پارې کړی دې نه سړي او ښځې ډېر رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به ویریږئ تاسو د هغه الله نه الذي تسالون به چې تاسو سوال کوئ تساءلون به په نوم د هغه والارحام او د قطع ارحام نه ویریږئ چې تاسو سوال کوئ په نوم د هغه باندې کشاف روح المانی کې دي چې الارحام عطف په لفظ الله باندې دی یعنی واتقوا الله واتقوا الارحام خیال مو باغی باندې عطف دی معنی ودا وی چې د ارحام نو یریږي یعنی قطع رحمی مکوي دویم تفسیر ادا دی چې به کی هو ضمیر مجرور باندې دی عطف دی نو واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام په دې ضمیر یعنی د هو په محل باندې دی عطف دی نو معنی به وی چې د ارحام په واسطه سره غواړی تاسو ان الله كان عليكم رقيبا پتا کی سره الله پتا سبحانه نگہبان دی واتل الیتام اموالهم ورکی یتیمانان لدی مالون ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب مبدلوی تاسو ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب مبدلوی تاسو خبيث لره په طيب سره یعنی ردی مال چې دی هغه په صفا مال سره دا مبدلوی چې دغه ورکي خراب مال ورکي او صفات نه واخلي د دې صورت لومبنه حصہ چې د 1 نمبر آیت نه تر 157 پورې شپږ احکام دی هغه کنه مکه تاسو ویلو اوس دې کې دا لومبنه حکم چې د هغه بدر تدې ځنه بیانې و اتل الیتام اموالهم دا حفاظت د اموال یتاما ده لومبه حکم اتل الیتام اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث مبدلوي په مال د یتیم کې ګنده مال د پاک په بدله کې یعنی د یتیم مال چې استام فصل راغی د یتیم امرار یتیم هغه صحیح دی استاغه ګنده مال له غنم دي خزه دي شي باران ماران ورلار څخه سکړي نه د یتیم هغه سره د خپل بدل کو وېدا څه بنکه ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم او نه بخوري تاسو مال د یتیم خپل مع اموالکم د خپل مالونو سره بالتخلیط پدخلط کولو سره ای ولا تاكلوا اموالهم مضموما الى اموالكم تفسیر کشاف وي خپل مال سره ولي یو ځای کې چې خوري اتنا انه كان حبا بل طریقه خول وګره چې په برابر حصہ سره وانه كان حبا كبيرا فتاکي سره دا ګناه لوی دی وان خفتم الله تقسطوا کې چریریږي تاسو اوس دلته شروع په نکاح دی یتیم کې دا وان خفتم الله تقسطوا کې چری تاسو یریږي چې موږ به انصاف نشي کولای نو دا حفاظت د نفوس یتاما دی دی حکم نمبر 2 فانكحوا ما طاب لكم من النساء چې انصاف نشي کولای په یتیمانانو کې په نکاح سره نو فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا غيرهن یتیمانان چې نه کې پاتې شي تقام خانقات اوس حقوق نشي پورا کولای نو مکه وسر نکاح کنه د مال د پاره کې نو فانكحوا غيرهن دین علاوه نور سر نکاح کوي ما طاب لكم چې کما خوخوي تاسو لره من النساء د خزنا مثنا وثلاث ورباع دو یا درې یا سلور که سلورو سره وي که دریو سره وي که دوو سره وي ټولو جواز دی اوس دې ځای کې خوارج چې نو هغوی به وي چې اتلس بیبیانو سره نکاح جایز ده هغوی به وي اتلسو سره ولې هغوی دې آیت نه استدلال کوي چې مسنا معنه د دوه د ثلاثه معنه د درې او د رباع معنه د سلور نو سلور اته شو او درې شپږ شو نو دا څوارلس شو دوه چې دي نو دا سلور شو دا اتلس شو هغوی به وي اتلسو سره
په درمیان کې وو عاطفه د جمع د پاره به غستو روافض چې دي شیعاګان هغه دي چې یو سړی نه سره واده کولی شي هغه دې آیت نه استدلال کوي هغه وو د جمع د پاره اخلي لیکن تکرار نه مني دو درې دا نه مني فتح الباری کې امام بخاری فتح الباری د بخاری جلد نمبر 2 د علی بن حسین ابن علی امام زین العابدین ورته ویل شي هغه فرمایي چې دلته په معنا د اوره نو مطلب بداوي چې دوا یا درې یا څلور دا ولې مونږ امام بخاری دا حواله د امام زین العابدین ولې ورکړي د بخارا کې روافض ډیرو نو هغه بداوي چې نه نو امام زین العابدین خو هغه خپل امام ګڼو دولسم امام ورته وي نو ورته وي چې داغه فرمان دا د نسن تاسو د مخالفت کوي بیا فرمایي چې فإن خفتم کچری تاسو یریږئ الله تعدلوا د دې نه یریږئ چې عدل نکړي شي په میانځ د دې ټولو کې نو فواحدتن نو بیا یوې سره نکاح وکړي فانکحوا واحدتن او ما ملکت ایمانکم یا چې بچا باندې ستاسو لاس مالک وي یعنی وینځوي فواحدتن بیزاوی کې فانکحوا واحدتن دی او ما ملکت دی وینځي او غلام ته ملک یمین ولی وي ځکه چې امیر چاله غلام یا وینځه ورکي نو خلاص نه نیولي او داغه په خلاص کې غلاس ورکي والي کې وتا ذالک ادنا الله تعالی پدې کې امید دی چې یو طرف تبا کاغن شي تاسو وآتوا النساء صدقاتهن نحلا ورکي تاسو خذلا مہرون داغي نحلتن په خوشاله سره مہر خصوکم نو ورکي بیا په خوشاله بد ګوري مہر رانا اخلي اجرګي مردا مہر رانا ماخلکن ولي به رانه حق فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا نو آتوا النساء صدقاتهن نحله دا ایتاء المهور للنساء دے حکم نمبر 3 ایتاء المهور للنساء فإن طبن لكم عن شيء منه کبخنه وکړه دې خزو تاسو ته په خوشاله سره د مہرنا په خوشاله وي چې بخه مې درد نه علم درنا نو فکلوا وليمرئا خربیا چا تپوس پکېونه کې فکلوا هنی امرئا مزدار خوشگوار تنویر رحمت الله علیه دغه ترجمه کوي حضرت تنویر رحمت الله علیه ترجمه مزیدار خوشگوار شیخ الهند ترجمه کوي شاه عبد القادر ترجمه د رجتا بچتا د دې مطلب هم خوشگوار دی ولا تؤتوا السفهاء سلورم حکم دفع الظلم عن السفهاء وحفاظه اموالهم لا تؤتوا السفهاء اموالكم مور کوي تاسو سفهاء ولا من اليتامى والازواج اموالكم اللاتي جعل الله لكم قياما تاسو هغه مال چې ګرځول دي الله تعالی تاسو د پاره قیامن سبب د گزاران نو ورزقوهم فيها دی باندې اخروی پاږي کې وقسوهم او کپڑے ورته ورواچوي وقولوا لهم قولا سديدا قولا معروفا خبر اور سره کوي د دستور مطابق قول معروفه اوس دې ځکه یو خبره شته هغه دا چې د قران کریم د سوره نساء دا پنځم آیت ده بیا ورپسې سوره نساء کې دا اتم آیت را روان دي نو د نساء د دوړو آیاتونو کې ورزقوهم ویل دي چې رزق ورکول نسبت بنده طرف ته شوی دی چې تاسو په رزق خوروي نو د رزق ورکول نسبت چاته دی بنده ته ورپسې سوره مائده 114 آیت ته اومه سپاره کې او په سوره حج ولسمه سپاره کې 58 نمبر آیت ته او په 22مه کې سوره سبا کې 39 نمبر آیت ته یو کم سلوي ختم
39 نمبر د درې واړو آیاتونو کې د الله صفت خیر الرازقین بیان شوی دی نو چې خیر الرازقین الله شنو معلومیږي دا چې نور رازقین هم شته دین هم معلومیږي چې د الله نه علاوه بنده هم رزق عطا کول والده نو دی پنځو واړو آیاتونو دا معلومیږي چې صفت رزاقیت د الله او د بندگانو په منځ کې عام دی او سورہ زاریات 58 نمبر آیت دین معلومیږي چې رزاقیت د الله د پاره مخصوص دی دغه چې د اسم او د خبر په منځ کې هو ضمیر راوستل شوی دی نو هغه د حصر او اختصاص باندې دلالت کوي نو بظاهر کو تعارض شو جواب آسان دی کوم چې ساوی ورکړی دی چې عموم د رازقیت دی او اختصاص د رزاقیت دی عموم د رازقیت دی او اختصاص د رزاقیت دی یعنی رازق الله هم دی او بنده هم مجازی رازق خو بنده دی کنه البته رزاق صرف الله دی دا د مبالغې صيغه ده معنی څه د ټول مخلوق له ډیر زیات رزق ورکول والا او ظاهر ده چې الله سره خاص دی بندے بځای بځای باندې مجازي طور رازق جوړ کړي دی بچو باندې خوري خزه باندې خوري نان نفقه سکنا وغیرہ باغ حساب وبتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح امتحان واخلي دي یتیمانانو تر څه ادا پوری چې ورسیږي د نکاح وخت فإن آنستم منهم رشدا پس کله چې تاسو پوه شئ د دینه پر رشد باندې چې دی اوس پوهیږي نو فدفعوا الیهم اموالهم بیا ورکړئ دې له مالونه دی ولا تاکلوا اسرافا وبدارا مخرج دې مالونه په اسراف کولو سره وبدارا او په یری وبدارا په یریدو سره څنګه یریدو سره اسرافا وبدارا مسرفین او یریدون کی اسراف وی جائز مقام کې د ضرورت نه زیات خرج کول او تبذیر وی ناجائز مقام کې خرج کول د بدار معنی دا جلته سره اسراف جائز مقام کی ضرورت نه زیات خرج کول جائز مقام کی وره او د ضرورت نه زیات لکه یو جائز او 10 چاردام جائز شی ده کنه چارندام ضرورت نه زیات یو بچ خرج کې دا اسراف دی تبذیر څه ته وي چې دا ورشي او دا پیپسیرا والا او سټینګرا والا او دا ور سره چې دنو پوچس سوی وته ماچس مړه دا سیدا تیلو کسی چپس پوچس چپس را والا ور سره کې دې چڼې را واخلا اس اخوا دی خوا تیرې دا تبذیر دی دا مرزا غلام احمد ډیر کړو سیرت المهدی د بشیر الدین محمود کتاب دی د مرزا زوی دی دا رزیل بچي اغلی کلی دی زما پلار چې د پلار پنشن په سیالکوټ تلړو د قادیان نو پنشن پیسې چې واغسته یو ور سره بل رامي مرزا امام الدین دم په دې کې لوی سرغنا رامي نو وې دې دواړه یو ځای شو نو پاغه پیسو باندې عیاشي وکړه پاغه پیسو تبذیر وکړه عیاشي په وکړه اوس موږ ورته دا وایو چې تاسو وايي پیغمبر او دغه تدریب ګناونه کړی دي عجیب یو دا چې د پلار نه غلا وکړه نو غل پیغمبر جوړې دي شي دویم دا چې پلار سره فراډ وکړه دغه پنشن په ستر وایي ته پټ کو فراډ یې وکړو نو چې فراډ یې وکړو فراډي پیغمبر جوړې دي شي دریم دا چې ته په خپل وایي چې عیاشي وکړه نو عیاش پیغمبر جوړې دي شي نشي او بیا دی وایي چې بیا دې یاري نکلی تم نه راته پلار په غوونه نیول پیسې تختولې
نو دلته په ډیپټي کمشنر په دفتر کې د منشي په حیثیت باندې ملازم شي. خو د دا رامیتوبونه داسې وو چې د انګریزانو خو ډېر تیز نظر وي. ای به کتل ده به بس خو د جهان ارامي و که نه کړی پرې نه خطا بس خو چې ګرځېده به چېرته به یې څه ارامیتوب کو کاسې به په دې لار روان و څوک به یې په سنګلو وال هغوی دا ډېر پوخ ارامي دی راوستل غواړي چې کار پرې والو. نو دی دا هم معلومه کړه چې ذهن یې تیز دی لیکل میکل هر څه کې تیز و. انګریزانو د تیارول شروع کړو اول یې د خپلو انګریزانو خلاف پې مناظرې شروع کړې چې په دې کې ښه مشهور کړو. دا خلک چې وایي علامه اقبال د تعریف کړی دی او فلانکي عالم د تعریف کړی دی فلانکي عالم دا هغه زمانه وه چې کوم کې به دی د دې عیسایانو خلاف به ګرځېده او هغوی سره به مناظرې کولې. نو زمونږ علماو به د تعریف وکړو هغه تعریف یې ورله درج کړی دی نو په کتابونو کې هغه راولي. حالانکې دا تعریف د ده په هغه وخت کې و چې کوم وخت کې د انګریزانو تیار کړو عیسایانو سره به پې مناظرې کولې او د عیسایانو دا لوی لوی پوپ پال پادري به هغوی پویه کړو چې ته به ته مناظره بایلې. نو ده ته به هغوی په خپله دلایل خولي ده به هغه بیان کړه هغوی به مناظره وبایله خلکو به وی مرزا کی جے ہو مرزا کی جے ہو نارې به وي مرزا به دا یو اچو بل له به یې ټیم ورکو روان به په دې طریقه باندې دی مشهور شي. نو چې مشهور یې کړو نو بیا یې راپاسو وی زه خو مجدد الملت نو ځان یې مجدد که په 1878 کې څه ورځې تېرې شوې نو بیا یې وی زه خو ملهم من الله یم خلکو منل دغه حساب یې وی غله رانیسم بس دا یو شوشې مشهوره کړه. اوس وی الله چې د انبیاو نه به کوم کار اخیسته هغه اوس ما نه اخلي. وګورئ ویډیو شته داسې دی روان رو ته بیا رو وی زه مامور من الله یم بیا وی زه مهدي یم بیا وی مسیح موعود یم ګرځېده به قرآن کریم کې به آیت کته چې کوم ځای نه به ځان له څه ثابت و بیا خپل ټیم ورله انګریزانو ورکړه هغوی هم پکې اخته شو. انګریز خو ډېر پلیت قوم دی. نو داسې نو فرمایي ومن ولا تاکلوا اسرافا وبدارا ان یکبروا د دې جاري نه چې هسې نه چې دی لوی شي زر زر یې نه ختمو چې لوی نه شي. ومن کان انو دا ان یکبرو کبوره یکبرو کرومه یکرمونه شان او مرتبه په اعتبار سره لویدل. ومن کان غنیا فلیستعفف نو که چرې ولا تاکلوا اسرافا وبدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف او که چرې غني وي او د یتیم مال در سره نو بس اعراض وکړه هغه هغې کې ته مه خوره. ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف که چرې غریب وي نو بیا پکې دستور مطابق خامخا حصه کې به خورې. فاذا دفعتم الیهم اموالهم پس کله چې بیا دوی له ورکوئ مالونه دوی نو فاشهدوا علیهم نو په دوی باندې ګواهان جوړ کړئ. وکفا بالله حسیبا کافی دی الله تعالی دا با زائده ده دی کافی دی الله تعالی حساب کوونکې. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون د پاره د سړو حصہ ده مما ترک الوالدان نو للرجال نصیب اول ما قبل سر ربط دی غدا چې بر د یتیمانانو د حق ذکر مخکې الله فرمایي چې د ښځو حق دی ځکه جاهلیت کې وراثت ښځو او ماشومانو ته ونه میلاوېده. د جاهلیت قانون دا و د نبی علیه السلام نه مخکې چې وی څوک توره نشي چلولی او په اس سورلي نشي کولی نو هغوی ته به وراثت نه میلاوېږي. نو ماشوم او یتیم او ښځه دا ټول دي وتي ښځې به څنګه په اس سورلي کوله او توره به یې چلوله. ټیک ده ښځې خو په دې کې ماهرې نه وې که نه هغوی به توره نه شوه چلولی په اس به یې سورلي نه شوه کولی. دا دغه قانون چې و دا د هغوی د هغوی نظریه دا وه چې وراثت به هغه چاله ورکوي چې جنګ کولی شي. نو قرآن کریم راغی نو وی فرمایل جواب کې چې للرجال دا حکم نمبر 5 د ایتاء الحقوق والارث للمستحقین. ایتاء الحقوق والارث للمستحقین هغه ذکر چې
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون سړو د پاره حصہ دا اجمالی ذکر کوي حصہ دا مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب او د خزو د پاره حصہ دا مما ترک الوالدان چې پریخي والدین او اقربون رشتہ دار مما قل منه او کثر کدا لک مالوی کډیر مالوی نصیبا مفروضا ای مفروضا من الله مقررا من الله دا ایسا مقرر شوی دا اللہ دا جانب ندا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ ترغیب للعمل لحکم السابق ترغیب للعمل لحکم السابق دلتا ذکر کئی کلچے دغه ترکی د قسمت په وخت کې حاضر شي اذا حضر القسمت فی الترکه د ترکی په وخت کې دغه قسمت د پاره حاضر شي اولو القربا غیر ورثه اولو القربا غیر ورثه غیر وارثان ټول راجم شو والیتاما یتیمانان والمساکین مسکینان راجم شو نو فرزقوهم منه حساب کتاب لراجم دي په ټولو باندې دین او خروي فرزقوهم منه په ټولو خروي د دینه وقولوا لهم قولا معروفا وقولوا في غير المنقول لهم قولا معروفا چې چا پکې نرسي نو دا ورته مو چې وای زما پکې سشته دته به وګوره دا به جدا پلار راغی پاسا دا سینا ورته وای نه وراثت باب الله مقرر کړی او استاسو پکې حضرت عیسی نرسي کچرته پکې استاسو سره رسیدل نو موږ به درته بیا وایو چې د قران څخه قانوني بس په طریقه ورته وای نه په قلار روان شي دی ورته وای غرا دته وګوره پاسا ازمون بل راغی او ته پاسا نه روټه کو خو په قلار ورته وای چې استاسو پکې نرسي ٹھیک ده شرط دا دی چې څو وخت دا تقسیم کیږي او دا په کوم روټه خوريږي نو کله کله داسې چې وارثان نابالغ وي نو نابالغ چې وي نو داغه خو هغه اقرار دغه نه دی مسلم نه دی ولی موقوف دی چې څوک ورته بالغ شوی وي نو کچاري نابالغ په دې حصو کې وي نو بیا دغه مال نه بنخوري بیا په ځان نه روډه وخوره ودکه نابالغ پکې دغه اجازه موقوف وي تر بلوغ پورې نو شرط دا دی چې ټول ورثه بالغ وي دویم دا چې ټول حاضر وي لکه دا ټول ورثه بالغ دا شرط ډیر عجیب دی یو سړی مړ شو د مړي مال دې بدر جانمازونه به راغستي او مولیانو ته به خواره کی جانمازونه دا جانماز غستر مولا د پاره حرام دی وای ولی ځکه چې التا یو وراثت شوی نه دی او که وراثت کیږي نو ګور نابالغ دی نو نابالغ او اجازه خو موقوف دي داغه تر بلوغ پورې نو یو سړی د ځان نه جانمازونه ورکوي ورګي کی اسقاط تقسیمی امکته شي پار یو سیس کې به احتیاط کې د مړي د کفن د پاسه چې کوم صادر پروت هم چې وراثت نه تقسیم شوی هغه چاله نشي ورکولې اسه تعالی دا حق چا درکړي حضرت عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه او امیر المؤمنین تیر شوی دی هغه یو سړی مړیدل او هغه لاړ نو خپل د هغه کور کې ډیوه بل وا خلک ناستو او دی ورته ناستو قران تلاوت کو سنصایح کول پدې کې سړی مرش سړی څنګه مرش هغه ډیوی له پوکې ورکړ خلک ورته وی امیر المؤمنین ډیوه ولې مړ کړه زمون کور نه ډیوه راواله چې راوړه ورته وی دا ډیوه چې وا دا تر هغه پورې د دې د بلولو حق چې سو پورې مدعی ژوند دیو مدعی مړ شو اوس دا ډیوه د چا رسی دا غي اجازه شته کنيشته دا د چا په میراث کې رسی وی ما ځکه د کور راوخته دا اوس پردای شو او پردې مال بغیر د اذن نه جایز نه دی دومره احتیاط به کول دلته یتیم خو دې ته گازر اخکاری چې ټک ته وباسي په یو جامه باندې احتیاط چرته نو دې ځکه اذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فرزقوهم منه وشرط دا دې چې ګوره ورثه ټول بالغ وي دویم دا چې ټول حاضر وي او دریم دا چې ټول راضي وي اجازت ورکي ورنه جایز نه دي ټول اجازت ورکړي چې او خیر ډوډۍ موډۍ پکې فقط یو پکې دغه ني خوشاله ني خبره ختم یو پکې حاضر ني خبره ختم یو پکې نابالغ بیا خبره ختم
ډوډۍ به مغې نه خورئ. فتاوی بزازیه عالمگیری وغیره کی دي چې د نابالغ اجازت شرعاً اجازت نشمار کیږي، موقوف به وي. دا ټول فتاوجاتو لیکلي دا احتیاط پکار دی. مما قل منه او کثر فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم. پکار دی چې ویریږي هغه کسان ای ماتوا وتركوا من خلفهم ذرية ضعافا چې دا مړه شو او ځان نه وروسته اولاد پرېښی دی هغه کمزوری د ماشومان دي. نخافو علیهم په دې دې ویریږي فلیتقوا الله پس ویریږي الله نه ولیقولوا قولا سدیدا او په کار خبره وکړي خبره په ادب حسن سره. سدیدا ای بادب الحسن نرمه خبره. څنګه خبره؟ مثل ما یقولون لاولادهم لکه عدنان کاکا خیل چې مشرف توی تخبر زوی بلال سره چې څنګه خبرې کې قوم سره وداسې خبرې کې یاد دې کنه تم قوم کو کہتے ہو وہاں سے ہٹ کروں گا ادھر سے ہٹ کروں گا تو وداسې خبرې کې لکه خپل زوی بلال سره چې خبرې کې. ان الذين ياكلون اموال اليتامى فتاکي سره هغه کسان چې خوري دی فی اموال اليتامى عموما چې یو سړی مړ شي نو دا هغه اولاد نابالغ وي. که اولاد نابالغ وي نو دای جمعه ده او دای ومه ده او دای څلوېښتي ده دا خو هسې نشته دا مطلقا حرام دي. دا خو نشته زمونږ د خلکو جمعې په ورځ او جمعې په شپه باندې به دی دیګ پخوي او دا به تعین کړي چې دا جمعه ده دا لومبی جمعه ده جي لومبی نه بېګا دې مړي نن د جمعې هم جمعې ومې پکې نشته. څومره چې خیرات کولی شي کوه لیکن تعین د جمعې کول دا حرام دي. تعین د څلوېښتۍ کول حرام دي او دا کال د تعین د کال کول دا حرام دي. نه زیارت په ورځې پخې که د منګل په ورځې پخې که د بت په ورځې پخې د خلکو د ځان نه ښځو بس ښځو مسلې مشهورې کړي. ټولې مفتي اعظم لوڼه دي ټولې ښځو په فلانکي ټایم چې ده نو جارو ګورې ښه نه دي ښه بله ورته ښه خورې او کنه دا ما استاد جی نه اوریدلی اوس استاد جی پلار نه دی اوریدلی په فلانکي ټایم باندې جارو وال ښه نه دي ځان وای نن د نوې ورځ ده ته کپړې وینځې الله تندر راکړه زر کپړې راوړې څه چې نوې ورځ ده کپړې مې وینځلې فلانکی دا خو چې فلانکی راله هلې راته ووې دا فلانکی چې ده د بدعاتو کوتی ده دې نه به ځان ساتي. دا پکې کوم ځای نه راځي چې نوې په ورځ به کپړې دې وینځي را به شي جي واه خپله ښځه چې ده دا ګورئ د خاوند کټ ته نشي کېناستی ولې مړ شو چې مړ شو ولې نشي کېناستی د ځان نه وس دې خلکو خبرې مشهورې کړي دي. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه څه وایي وایي نبي علیه صلات وسلام چې کله مونږ زما په حجره کې خښ کړو زه به باقاعدګۍ سره تلم هلته ملاقات له امام الانبیا قبر له به تلم چې پلار مې خښ شو هم به تلم چې کله مې د هغې نه بعد کله عمر خښ شو نو بیا منې شوم ما وایي چې اوس پردی راغی پکې منځ کې نو دغه پردي سره دوه مسلې دي دوو کې دغلته چې وایي دا تلم به دغلته مسله واضحه کړه هلته مسله دا واضحه کړه چې یو سړی مړ شي نو تعلق خو ختم نه شو چې ګینې بس اوس به ښځه خواله به نه ځي ولې به نه ځي او بله مسلې دا واضحه کړه چې ښځې به قبرستان ته نه ځي پردی راغی وایي بیا هغې نه بعد نه تلم بیا ناروا و نو دا مسئله واضحه کړه چې ښځې به قبرونو ته نه ځي. ته راشي د اختر په ورځ وګوره منې کوې که نه کور کې دا دنیا چې ناستې دی نشي منې کولی ښځې به څه مجالي چې دا به قبرونو ته ځي چې ته ورته وایې نه به ځي نو ښځې ویل قبرونو ته نه ځو نه بلکل مزه ته کور کې په ارام کښېنه ستا دپاره دا ځای دی سړي دې قبرستان ته ورشي ښځې دې نه ځي ښځو قبرستان ته تلل نشته. بعضې به زر خبر راوړي چې بلکل لکه په ړومبې ځل دی که نه نو ړومبې ځل دی نو تی خو ویني نه خو قبر دی هلته که نه نو دلته نه ورته دعا وکړه که نه ته که دې قبر ته ورشي کومه توره به وکړې هلته به هم څه بدعات نور کې بیا یا به دې تاویږي را تاویږي یا به کاڼي پې مګې را مګې په بل غم به دې ځان اخته کړي. ښځې خپل قبرستان ته نشي تللی نو پردی پکې د کوم ځای نه راغی چې بیا وایي چې دا به ټیک شي خو حضرت جي بابا ته یې لږ بوځه حضرت جی بابا ته سلې بوزي حضرت جی بابا ته څه دپاره یې بوزي
مونږ کاکا صاحب مزار ته تللي وو نو مونږ طالبانو هغه سبق وایي نو هلته لړو نو هغه یو سړی راغی نو مالګه برکتي مالګه ده دا مالګه مونږ ورته ویل څنګه دا ما دم کړې ده ته اوس وګوره ده ته وګوره بخارا کې د خرطنګ کې د امام بخاري قبر خوا کې ناست نو یو سړی راغی ما ته تلاوت درلو کوم د یاسین چې پیسې راکړې مې زمړه تا نه ما ته ښه یاد دی ته به رالیکې تلاوت په خپله کوم که ته به یې رالیکې هغه ما ته وایي دا مې دم کړی مې دې ځان له په خپله دم وایي صدقه خو وغورځو مې دې صدقه وغورځو په مونږ خپله صدقه کېږي طالبان ته پکې د کوم ځای نه راغلی چې په جاروي بیا راغونډې دا په لوی غم دا خلک اخته شوي بدعات او رسومات او بیا ادا ښځې دا غم له چې وردن نه شي وردن نه به شي نو ته به حیران شي په خپله به چغې جوړ شي وردن نه کېدو سره به داسې چغه جوړه شي او به یارېږي وایي تا چې بارټ ته ډوډۍ وړه چې ښه جړه مړه وکړي او څنګه د هغه بلې نه را جدا شوه لږه چای راکړه ډېر مې وچړل سر به د روغه موټی بیا هلته به چغې وایي او چې څنګه هغې سره جوړ تازه ختم شو نو بس ختمېدو لږه چای راکړه څنګه خور ته ښی او ښی بله ښځه ټول ښه بیګام خاندل ډېر اوس خو دې جړل زم طلاق دې تا خو اوس دومره وجړل په دروغه دې وجړل په غم دې ځان اخته کړی نو دا څه معاشره ده زمونږ بس خو چې چا څه ولیدل هغه د هغه دپاره دین دی الله دې مونږ تاسو ته وساتي نو ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما په تحقیق سره هغه کسان چې خوري مال د یتیمانانو په ظلمن د یتیم مال خوري نو دې ځای کې دا اومې او دا شپږمې او دا ټول بدعت دی د دې نه علاوه دا مال مشترک دی دې نه صدقه کولو مطلقا حرام دی شیخ رحمت الله علیه بدا فرمایل شیخ صفدر رحمت الله علیه وی جهاد کول ډیر مشکل دی خو د بدعات رد کول ډیر مشکل کار دی بدعات ختمول ډیر ګران کار دی دا د خلکو کې لکه خمیر کې وردن نه شوي خو دا چې کله کله ته ورشي خو داسې ونه کوي ګوره د هغه پیر په شان لاړل دا پیر دغه چې بدعتي پیر دی چې څنګه یې دا ووایي نو د هغه ډېر مریدانو خلکو پرې راباندې کړي ښي ووالو دا مولوي صاحب واپس راغی مدرسې ته چې ما خو د بدعت رد کو خلکو ډېر ووالم وایي تاله چل نه درځي که یو کال بل تېر کا کال یې چې تېر کړ بیا لاړ چې څنګه ورسېد خلکو ته یې ویې زه خو هغه وخت پوه نه وم پیر صاحب کې خو ډېر برکات دي د ده د ګیرې ویښته چې چا سره یي جنتي دی خلکو پې ور پنډ کړ ور منډه شوه پیر صاحب نه بوچې جوړ کړ پته درته ولکوم پیر په خپل علاقې نه وتښتېده داسې کېږي الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي او الله دې موږ تاسو په دین پوه کړي ٹھیک ده انما یاکلون فی بطونهم نارا نه خوري دی مګر په خېټو کې دی اور اچوي وسیصلون سعیرا او زر دې چې به داخل شي دی اور سوځونکي ته یوصیکم الله فی اولادکم صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين الله من طول صغيرة وكبيرة گناهنا معاف کی من طول بحال رحم فرمائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و عمل کو توفیق راکی الله د بدعاتنا رسوماتنا دا هغه ټول منکراتونه وساتي کوم چې الله ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غینه منع فرمایلی و الله موږ سنتو په لار ټول مضبوط روان کړي او اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله